بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته بتو او الته به الله تبارک وتعالى سره مناجات کو د الله سره ځان خپل ملاقات او خپل خبرې به کولې نو غار حرا ته بچو نبی علیه الصلاۃ والسلام نو د ځان سره به ستوان وړو ستوان غالبا چې د جوار مونږ وړو کو ګوړه پکې اولړ کنه دې ته ستوان ویلې شي خو هغه به وربش وړي کړو پای کې به ګوړه اولړ د ستوان داغي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره الته ستوان وړو الته به لس ورځې یا شل ورځې یا میاش پې تیرول بیا براته چې خوراک به ختم شو بیا براغه الته به د الله تبارک وتعالى عبادت کو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها پس کله کله خوراک ورو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس الته پس اطلاع نو ته چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه نو ته بیا فتح ولګي چې خدیجه رضی الله تعالی کم محبت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو غنټه کې خو چې چاک سړی الته ختیش صرف هغه سر ته وخیږي او چې کله سر ته وخیږي بیا چې غار ته پخته کوزيږي نو لاس په لګي وخت ته کوزيږي دومره مشکل ځای دی او چې هغه غار کې کېږي کنه نو بیت الله شریف ته بالکل پړا کړي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناس او کعبه شریف ته به قتل او د الله عبادت پېکو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها یوازې روانه شو زنانه ذاتو او د ځان سره به خوراک واغسته او الته به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دورو یقین په الله کې کنه چې کله غار حرا ته اوخیږي کنه او د خدیجه رضی الله تعالی عنها دا قرباني راځي کنه د زړه نه به اختیار دعاګانې ورته خيږي دي اختیار دعاګانې به خدیجه رضی الله تعالی زموږ د دعا خدا زړه به خوشاليږي چې خدیجه یقینا تاسو ما د محبوب سره ډیره مینه کړې ده ته زنانه ذاتي په دې خوشي غرونو کې او دومره ګران ځای ته راته او تاسو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک سکاک تنظیم کو یقینا ته زما په محبوب باندې ډیره مینه وي انت به تاسو ته ولګي نو ځل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناشته فرشتہ په انساني شکل کې او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خواته کې ناشته او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اقرا وایا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما انا بقارئ زه لوستون کې نه سو وامه نو فرشتي ورله داسې غاړه وکړه نو زور په وکړو نو چې زور په وکړ بیا ورته اقرا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا فرمایي وای زه لوستون کې نه بیا ورله سور کو زور ورکو نو په دریم ځل ته بیا وای اقرا نبی رسول الله فرمایي ما انا بقارئ نو په دریم ځل بیا سور کو زور ورکو نو فرشتہ لګیا شو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا آیاتونه شو نازل شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه څنګه پاسیدو او یریدل د ډیر زیات یریدل ډیر زیات یریدل ځکه چې فرشتہ رااله او بیا چې د انسان لغاړه ورکي او زور ولا ورکي نبی اسلام باندې ډیر زیات ایرا نو کور تراغه نو عائشه بی خدیجه رضی الله عنها خپل سره ورسېدو نو زم ملونی خدیجه ما په صادر کې پټ زما ساړه کیږي نو نبی رسول الله سلام پریوتو او خدیجه به په سر صادر را واچولې نو چې لک ټیم شو کنه او نبی رسول الله سلام لګ ګرم شو او غیرت لاړه نو سره ښکارا کو وی خدیجه زه یریږم چې زه به مرشم مرشم زه دا برداشت نشم کولای زه یریږم نو خدیجه به ورته فرمایي وی کله زما محبوب داسې چرته نشي کېده ته د خپلوانو سره خپلوالي پالي ته بربړلو ته جامې ورکوي ته د یتیمانو په سر باندې لاس ږدي ته د بوج وړونکو سره بوج اوچتوي ته خو چې څومره د خیر کارونه دي هغه کوي الله به تا چېرته نه رسوا کوي داسې مه کې نشي کېدی دې نه معلومه دا شوه که نه چې څوک د الله د بندګانو سره ښېګڼه کوي که نه الله د هغه حفاظت کوي الله د هغه څه کوي څوک چې د الله د بندګانو ښېګڼه کوي الله د دغه انسان حفاظت کوي نو خدیجه ورته فرمایي وایي ته خو د کونډو د رنډو د یتیمانانو حفاظت کوي الله به تا څنګه رسوا کوي داسې نشي کېدی دې ته وایي ښځه دې ته څه وایي ښځه هغه ده چې سړی ډېر زیات بار ستړی شي بوج پرې راشي خفګان پرې راشي ټینشن پرې راشي دې کور ته راشي نو دا ښځه ورته وایي سړیه فکر مه کوه الله به خیر کړي ته ولې دومره ټینشن اخیستی دا به خپل خاوند له تسلي ورکوي دې ته پته زما په خاوند باندې بوج دی فلحال خفګان دی ورته نو دا خپل خاوند ته داسې تسلي ورکړي چې د زړه خفګانونه ولا ختم کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وایي خدیجه چې ما له تسلي راکړه زما یې زړه سپک کړو زما یې څه کړو زړه یې راله سپک کړو داسې تسلي ولا ورکړه بیا ورته وایي خدیجه بیبي وایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د انجیل لوی عالم دی راځه چې هغه خواله دې بوځم نبی علیه الصلوة والسلام بوځ د ورقه ابن نوفل خواله هغه لوی عالم و هغه ته وایي ای د تره زویه دې وراره دا خبرې واوره چې دې څه وایي نو نبی رسول الله صلی ورته د غار حرا ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه ورته وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته وی قسم په الله د اخر زمانه غ پیغمبر هم ته د اخر زمانه غ پیغمبر هم ته خو کاش چې زه ژوند دی چې ته مکه والو د کلی نه استه چې ما ستا امداد کړې چې ما ستا څه کړې امداد کړې نو نبی رسول الله حیران شو ما مکه والو وباسي ورې ما وباسي خو چا سره بد لکوم زه خو دلته چا سره خېګړ کوم نو ما مکه والو وباسي او زما خو لوی خاندان دی نو ما به خلک څنګه وباسي ورقه ابن نوفل ورته وفرمایل او دا ته چې به کومه خبره کوي دا چې چا کړي دا خلکو د کلي نه ایستلی دی خلک د کلي نه څه کړی دی ایستلی دی خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیغمبري راغله که نه او نبی علیه السلام د مکې نه وته نو په دغه ټایم کې ورقه ابن نوفل وفات شوی و یا چا د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو ورقه ابن نوفل چې دی دی د دنیا نه مسلمان ته نه دی کافر ته نه دی ځکه چې ته کله د مکې نه وتې او تا باندې خو په ټایم کې وفات شوی و نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولید چې په سپینو جامو کې پسپینو جامو کې نو علما لیکي وي مړ چې پسپینو کپړو کې ویني دا د هغه د بخاني علامت ده دا دغه د خوش قسمتۍ او د خوشبختۍ علامت ده چې کله مړ په خوب کې ویني پسپینو کپړو کې دا دغه د مغفرت علامت ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولید چې پسپینو جامو کې
هغه وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا کور ته راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام بیا غار حرا ته لاړ. غار حرا ته لاړ نو چې د غار حرا نه واپس راته نو اخ فرشته بیا دا وی د اسمان په کنارو باندې او د اسمان د کنارې ډکې کړي دي، اسمان کنارې ډکې کړي دي. بیا غ فرشته ولیدله، بیا غ فرشته نو چې کور ته بیا راغی، بیا پیته راغلی دا. نو خدیجه بیبي ته فرمایي وی دسرونی په ما باندې صادره راواچو، ما پټ کته براله. الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو، یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر. اے صادره غستون کیا صادر بنور نه غوندي پاسه ستا په ذمه باندې یو کار ولګید. قم فانذر خلق وير ود الله د عذابنا، وربك فكبر د الله لوی بیان کا پاسه نور ستا د لاست ټایم نه دی اوس پاسه. بس خدیجه بیبي ته فرمایلی وی الله په ما باندې وحی نازل کړه. لومبه تصدیق خدیجه بیبي وکړه د الله پاک پیغمبره، ته د الله پیغمبر او ما پتا ایمان راوړو. الله نو په زنانو کې د ټولو نه اول ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه بیبي. په زنانو کې اول ایمان خدیجه بیبي راوړی دی، په سړو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، او په الکانو کې اول ایمان چا راوړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. الله نو نبی رسول الله والسلام او خدیجه بیبي یو ځل ولاړ دي. بس د هغه زمانه چې کوم عبادت هغه به کو 2 رکعات نفل منځ به کو نو نبی رسول الله والسلام ولاړ او خدیجه بیبي بسیاته ولاړه د منځ کې. نو علی رضی الله تعالی عنہ ولیدل، نو تاسو ته وکړو وی د تر زوی داسې دي داسې کوي. نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل وی الله ز پیغمبر جوړ کړم په ما باندې ایمان وروړ علی. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه به د پلار سره مشوره وکم د ابو طالب سره، هغه سره وسو کما مشوره وکم. نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل علی په ما باندې خلک نه خبرای، کو ایمان وروړي کو نه وروړي خو هغه ته سوایا ما علی هو چې راغی څنګه چې سار شو په خپل راغی د الله پاک پیغمبر ما پتا باندې ایمان راوړی دی، ما پتا باندې ایمان راوړی دی. الله نبی علی رضی الله تعالی عنہ سره ایمان راوړ. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زوجیت کې په نکاح کې خدیجه رضی الله تعالی عنها 15 کاله پاتې شوه، 15 کاله او 15 کاله پس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا شو، وفات شو. خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو او انت په جنت المعلا کې دفن ده په مکه مکرمه کې. الته هغه بچیم دی هغه سره دفن ده، دفن ده. نو انت بیا دفن شو او په کوم کال چې دا وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دومره خفاو کنه چې هغه کال ته عام الحزن وي. نبی رسول الله فرمایي دا زما د غمونو کال دی، عام الحزن. ما نه هغه بین جدا شو چې مال به تسلی راکوله د غمونو کال. د نبی رسول الله سلام سره ډیره مینه کړې دا د دې فضائل یو ځل دی نبی رسول الله سلام په غار حرا کې او د نبی رسول الله سلام له خوراک راغسته غار حرا ته خطله. جبرئیل امین راغی او نبی رسول الله سلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر خدیجه را روانه ده او تعالی د خوراک لوخي راغسته دي، خوراک یې راغسته. خدای الله پاک پیغمبر چې کله ستا خواله راشي کنه نو زما سلام په مو وایا او الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما سلام په مو وایا. الله فرمایي چې په خدیجه زما سلام وایا او جبرئیل امین وي زما سلام په مو وایا. چې خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله والسلام ورته مسکا شو خدیجه پتا باندې الله او جبرئیل علیه السلام سلام وای، پتا باندې سلام وای. الله نبی رسول الله والسلام سره ډیر زیاته مینه و. عائشه رضی الله تعالی فرمایي نبی رسول الله والسلام په اکثر مجالس کې د خدیجه ذکر کو. نیمه راته غوسه راتله هر کې ما خدیجه لیدلم نو ځکه چې هغه وفات کېدل سره پیدا شوم نو ما خو بیا یو مخکې بنې تیر شوی وکنه نیمه به غوسه راتله چې د خدیجه ذکر کو. نیمه ورته چې الله پاک پیغمبر چې دغه بوډۍ نه ما سیوا بل څوک نشته دی. نبی رسول الله والسلام راته فرمایي چې عائشه خدیجه وکنه یقینا هغه شانتي بل څوک نشته دی. عائشه ستا خلکو چې په ما باندې خشاکونه راکاول، ستا خلک ما ته دښمنۍ ته ولاړو، نو ما به تسلی خدیجه راکوله. د دې خور دغه حالانو مخاله د دې خبرې د خدیجه به خبرې یو شانتي وي. عائشه به فرمایي دا نبی رسول الله سلام پکټ کې داسې ډړواري وخت په فکر پروتو نو بار خاله خبرې وکړي. نو چې خاله خبرې وکړي نبی اسلام فورا را پاسې پکټ کې نه کېناستو. ما ته چې عائشه ما ته چې خاله خبرې نه دي ما ته جواب الله پاک پیغمبر د خاله خبرې دي. نبی رسول الله سلام سره داسې ټیټ کړه خفه غونته کېناست. خدیجه رضی الله تعالی عنها تر یاد شو چې کله بم پکور کې پخلې وشو نبی رسول الله سلام باندې د پتون دې روچت کو او چې د خدیجه دې څومره ملګری وي کنه ځانو خپل ملګری ځان لکنه پس د مرګ داغي نبی رسول الله سلام بداسي او پتون روچت کو وی به چې د خدیجه مرګ لګاول سي پس د مرګ داغي مرګ له پیدا لګل توخته به لګل دومره سره د نبی رسول الله سلام مینه ودی سره دومره سره مینه الله نو دا ولي د نبی رسول الله سلام سره سات ورکړو یو ځل د نبی رسول الله سلام زند ابو العاص او په باندې د نبی رسول الله سلام مشري لور زینب رضی الله تعالی عنها واده نو د په غزوه بدر کې گرفتار شو. ځکه چې د کافرو په ټیم کې د کافرو طرف جنگیدل د گرفتار شو. چې کله گرفتار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی هر قیدی خپل فدیه راوړي موږ به آزاد کو. نو قیدیانو مکه مکرمه ته سوال جواب لګړي موږ پیسې راوړي موږ قیدیانو چې موږ آزاد کی. نو هر رشتہ دار به خپل رشتہ دار لپاره پیسې راوړي هغه به سکاو آزادو. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور چې زینب رضی الله تعالی عنها هغه د خپل خاوند ابو العاص لپاره فدیه راوړي ګله. نو فدیه چې راوړي د غالي امین وو هغه راوړي دا زما بابا ته ورکړ وو ته زما خاوند راځات کی. نبی صلی الله علیه وسلم د یو قیدی فدیه راتله غو آزادو. نو د ابو العاص فدیه رااله
چې فدیه راغله د نبی اسلام مخې ته داسې امیل کې خو شو اذا الله پاک پیغمبر دا ستا د زوم د ابو العاص فدیه دا ستا لور زینب را لګلې ده و چې زما خاوند آزاد کا نبی اسلام هغه امیل داسې پلاس کې راوغسته کنه داسې پلاس کې اړه وراړو د سترګو نه وښ کې باندې جړه دی ورته دا هغه امیرو چې کله زینب رضی الله تعالی عنها ودیده کنه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل غاړې نه راکوس کو دیته واچو چې نبی رسول الله هغه امیل راوغسته داسې پلاس کې اړه وراړو د سترګو نه وښ کې باندې جړه دی ورته نو صحابه کرام ته تاسو کو اذا الله پاک پیغمبر کو ته چرته په دې فدیه باندې خپای نو خیر دې موږ د ابو العاص نه لاره هغه اسی آزاد کو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه زه په دې خپنم چې دا د ابو العاص فدیه ده خو زه په دې باندې خپم چې دا هغه امیر دی چې خدیجه زینب ته ورکړیو زما بیبي خدیجه دا زینب ته ورکړیو نو ما دا هغه ټیم راځي چې کله هغه خپل مرینه کو زو دي ته اچو ما دا هغه ټیم راځي وینا دا په فدیه کې راغلی دی دا په زمون منظومه دا ما په فدیه بیت المال کې کېغو د مسلمانانو حق دی او ابو العاص آزاد دی ابو العاص کې آزاد کې دی هغه مسلمان شو ابو العاص رضی الله تعالی عنه صحابي نبی جوړ شو دا د نبی رسول الله والسلام اول نکاح د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره او دا د نبی رسول الله اول بیبي وا او د دې په ژوند کې نبی رسول الله دویم نکاح نه وکړي چې کله دا وفات شو بیا نبی رسول الله نور نکاح ونه کړی دي